دا یوې خور سوال کړی دی چې زما او زما د خاوند په منځ کې د موبایل د لاسه جګړه راله چې ته په دې موبایل باندې خپلې کوړمې ته ټلیفون نه ډېر کې نو ما ته دا ووایي که چېرته دې موبایل له تا لاس وړلو نو بیا خپل کور ته ځه 2 پیرې دا خبره وکړه یا 3 پیرې اوس سوال دا دی چې ما ته بیا کله تپوس وکړو چې ستا نیت څه وي چې نیت زما دا و چې ما ته یېرولې چې بیا ته د موبایل استعمال نه کړي نو دا طلاق یعنی دا به طلاقي که چېرته زه دې موبایل له لاسه وړم ځکه چې هغوی کور ته ځه دا به طلاق حسابېږي او که نه الجواب ضرور وران شوی دی د ښځې سره چې دا په دې ټلیفون باندې ډېرې رابطې کوي د خپل کور والو سره یوې دې نقطې ته اشاره وکړم چې ښځې د دې نه منع کول نه دي پکار چې د کور والو سره رابطه کوي یوه دویمه ښځې له هم په رابطو کې ګزاره پکار ده لکه یو نیمه ښځه دی که چې کور ته ورننوځي دا د کومو چې واده شوی دوی به تجربه وي یو نیمه ښځه دي چې ته کور ته ورننوځي دا به لګیا د مور سره چې بیا لږ څه بده راشي دا به لګیا د پلار سره چې بیا راشي د ورور سره نو د دې خاوند هم څه حق دی که نه که نه دا په مخه لګیا خور ده او ورور دی او ترور ده او ماما دی او کاکا دی رابطه کوه خو په حدودو کې دننه د دې خاوند د ټولو نه زیات حق دی په تا باندې دې ورورو ته دا ویلي که بیا دې موبایل له لاسه وړلو نو ته کور ته ځه اوس دا طلاق دي که نه دي نو یاد ساتئ دا خبره چې د طلاقو الفاظ په 2 قسمه یو ته ویلی کېږي صریح الفاظ او دویم ته ویلی کېږي کنایت د صریح الفاظ چې الالفاظ الصریحه په عربۍ کې ورته وایي یعنی دې کې د طلاق خبره ښه واضحه یي غالبا لکه مثال ته مې طلاقه کړې ته طلاقه شوې زما د طرف نه طلاقه یې او دا قسمه خبرې نو دا خو واضحه دي په څه کې په طلاق کې دویم قسم الفاظ دی هغې ته ویلی کېږي کنایات کنایات دا داسې الفاظ دي چې د طلاق طرف ته په کوم ذهن ځي او کېدی شي طلاق یې نه وي ورکړي یعنې دواړه قسم الفاظ پکې یا 2 احتمالات پکې شته کېدی شي طلاق یې ورکړی کېدی شي نه ضرور چې دا کومه خبره کړې دا صریح دی که کنایت دی کنایت دی وایي کور ته به ځې نو یاده کوي دا خبره دا قسم الفاظ دا چې کنایاتي په هغې کې یو مثال دا دی که موبایل له دې لاسه وړو کور ته ځه یا زه د پلار کره کښېنه دا بس خلک غوسه کوي زه د پلار کره کښېنه زه چې څه دې زړه غواړي کوی زه چې بیا دې وینم دلته نوره مه راځه او دا قسمه جملې ویلی کېږي اکثر جګړو کې نو دلته د قانون یاد ساتئ چې دې ځای کې به تپوس کېږي د خاوند د نیت نه که چېرته نیت د طلاق یې و نو بیا خو طلاق واقع شو که چېرته دغه کار وکړي دا خور لکه هغې ته څه ویلي چې که دې موبایل لري لاس وړلو نو بیا ځه نو که چېرته د خاوند د طلاق اراده وه او دې ښځې د موبایل له لاس وړلو بیا نو دا ښځه څه شوه د بیا طلاقي او که چېرته صرف د ښځه یې یېروله نو بیا د طلاق نه حسابېږي ځکه چې دا جمله واضحه نه ده صریح نه ده او دلته بیا موږ دا نصیحت کوو چې په دې قسم الفاظ استعمالولو کې احتیاط پکار دی ښځې لکه یو سړی وي زه ښځه یېروم ته یېری په ډېرو طریقو سره ته هغې ته ادب ښوولی شي هغه یېرولی شي لازم نه چې په طلاق ویېروي او دغه شان زنانو له پکار ده چې کوشش کوي چې خپل خاوندان خوشحاله کړي او هغه څه وکړي چې خاوندان پرې خوشحالېږي او د هغه څه نه دې ځان لرې ساتي چې په هغې سره خاوندان خفه کېږي والله اعلم